الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سورة الفاتحة تفسير وترجمة بين يد الله بتوفيق سره او من خبرك ولا د پینزم آیت یا د شپږم آیت اهدنا الصراط المستقیم. بعض اهمی خبری د دې صورت سره چې کوم تعلق ساتي هغه بیان شوی او بیا وضاحت د دغه آیتونو هم شوی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، پناه غواړم په الله سره د شیطان رټلی شوي نه. قرآن ته ګورې هغه به ډېر ښه وي، قرآن ته کتو کې هم اجر دی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، پناه غواړم په الله سره د شیطان رټلی شوي نه. بسم الله الرحمن الرحیم، خاص په امداد د نوم د الله شروع کوم چې ډېر مهربانه همیشه مهربانه دی. الحمد لله رب العالمین، ټول د کمال صفتونه خاص الله لره دي چې پالونکی د ټول عالم یا د ټولو مخلوقاتو دی. الرحمن الرحیم، عام مهربانه خاص مهربانه دی. مالک یوم الدین، اختیارمند د ورځې د حساب کتاب دی. ایاک نعبد و ایاک نستعین، خاستا بندگی کو من او خاستانه مرسته غواړو. اهدنا الصراط المستقیم، وښایه موږ ته لاره نیغه. ښه، د هدایت باره کې موږ خبرې کړې وي چې هدایت په عربۍ کې څه ته وایي او هدایت په څو قسمه دی، ټول تفصیل بیان شوی او دا خبره اخرنۍ بیانه شوې وه چې هدایت ته هر څوک ضرورت لري، اگر که هغه نبی دی، ولی دی، صحابي دی، عالم دی، خو هر څوک دې ته ضرورت لري چې د الله نه هدایت وغواړي. بیا موږ د دې وضاحت هم کړی چې یو سړی په هدایت وي او هدایت غواړي، د دې څه مطلب شو؟ نو دا خبره هم په خپل ځای کې بیان شوې وه. ویا الله وښایه موږ ته لاره نیغه، المستقیم. الصراط په عربۍ کې لارې ته المستقیم نیغه لار چې پای کې هېڅ کوږوالی نه وي، هغې لارې ته وایي. بله چې هغه لاره چې هغې باندې تیاره نه وي، ښکاره وي. او نیغه لار هغه د الله رب العزت دا دین دی چې د دې نه علاوه الله رب العزت بل دین نه قبلوي. اوس بعض مفسرین وایي نیغه لار قرآن دی، بعض وایي نیغه لار حدیثونه، بعض وایي نیغه لار وحی، بعض وایي نیغه لار د الله لار، بعض وایي نیغه لار د الله دین. دا ټولې خبرې یو بل ته نږدې دي، بلکې د یو بل په شان دي. چې کله موږ وایو چې نیغه لار د الله دین دی، نو الله په دین کې قرآن او حدیث، د پیغمبر تابعداري، د الله توحید، د الله لار، دا ټولې خبرې پکې دننه راغلي. بله دا خبره ورسره یاده کوي، الله ته موږ وایو یا الله موږ ته وښایه لاره نیغه. چې کله الله تا ته په دنیا کې نیغه لار وښیي که نه، په دنیا کې تا ته نیغه لار وښیي، نو بیا درته په آخرت کې د جنت لار ښیي. دا یقیني خبره ده، ځکه چې هدایت یو د دنیا دی یو د آخرت دی. هدایت موږ په عربۍ کې لارې ښوو ته وایي. په آخرت کې چې د مؤمنانو ته د جنت لار ښویې کېږي، دا هم هدایت دی د الله له طرف نه. چې کله ته الله ته دا وایي چې یا الله ما ته نیغه لار وښایه په دنیا کې، نو هم دغه نیغه لار چې راته وښیي، د دې د لاسه به الله رب العزت تا ته د جنت لار هم ښیي. دا هم په دې کې دننه راغلی. بله دا چې کله ته د الله ته وایې که چې ما ته نیغه لار وښایه، نو دې کې په هغه لاره باندې تېرېدل هم رالو چې هغې ته پل صراط ویلی کېږي. په دغه لار به هم تېر شي چې کله الله رب العزت تا ته نیغه لار وښیي. نو همیشه دا سوال کوي چې یا الله ما ته لاره نیغه وښایه. بله ورسره دا خبره یاده ساتئ، نیغه لار یوه ده، دوه نه دي، درې نه دي، څلور نه دي، پنځه نه دي.
الله سورة الأنعام کوي وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، دا زما لار ده نیغه لار ده په دې روان شي. ولا تتبعوا السبل او په ډیرو لارو پسې بناسي. او حدیث مې ستاسو ذهن کې چې کله رسول صلی الله علیه وسلم په ځمکه باندې کرښې وویستې، یو کرښه داسې وویسته وي دا نیغه لار ده الله ته تللې ده، جنت ته تللې. بیا ګیر چپې راښۍ طرف ته ګس طرف ته وړې وړې لارې یې داسې جوړې کړي او دا لارې د ګمراهۍ دي. هره لار باندې شیطان ولاړ رابلي ته هغه طرف ته. نو الله ته چې کومه لار تللې ده ده ته وایم دا دې وښایي الله ته چې کومه لار تللې ده یوه لار ده. او لارې چې کومې کږې وږې شوي دي هغه ډېرې دي او هغه د ګمراهۍ لارې دي. نو ځکه دا فایده دلته یاده کوي، ځای په ځای به مخې له راځي. دی دې ځان سره مصروفه کړی او دی دې ځان سره مصروفه کړی. توجه دې طرف ته ساتي، دا ډېرې اهمې خبرې دي. زه هغه سړي ته ډېر تعجب کوم چې الله خبره بیانېږي، د هغې وضاحت یې دی دیوال ته ګوري، دی ګړۍ ته ګوري، دی قالین ته ګوري چې دې کې دا نقشې څنګه ویستی شوي دي، یا دی د یو نیم ډیوټي په جومات کې دی دا خلک شماري، څوک را دننه شو څوک لاړ کړس کړو پوهې ته به چې دی هغه کلاس کې هغه منیټر غونته کې نه او استاد مقرر کړی ته منیټر یې څوک راغی څوک لاړ. نو یو نیم دا کار شروع کړی، د وخت نه فایده اخیسته پکار دي او توجه خپل درس ته ساتي. بلکې یو ملګری یو کار کې لګی که نه نو بل نه پکار چې د هغه سره ځان مصروفه کوي. یو کس یو ذمهواري د هغه په خپل کار کې لګی، موږ له پکار چې موږ په خپل کار کې لګی ورسېدی پکې نه. نو دا ټولو لپاره دا درس دی. بې بعضو خلکو دا عادت وي، زموږ په دې پښتنو کې شتي، فرض مانځه نه بعد چې هم سلام وګرځي داسې دې سب کې به ګورئ کوم یو مانځه راغلی کوم یو نه راغلی سر به اوچتۍ لګوي. دا شباس په درسونو کې هم سر اوچتۍ لګوي، ګوري راګوري. نه دې په ځای کې چېرته موږ دې مانځه له توجه ورکړو یا درس کې ناست یو دې درس ته توجه ورکړو، دا به موږ له فایده ډېره راکوي. نو لار د الله یوه لار ده او ځکه دا خبره یاده ساتئ. قرآن کې به ځای په ځای دا راځي چې الله وایي راوباسي مؤمنان د تیرو نه رڼا ته. نو تیرې ډېرې دي، رڼا یوه ده. دغه شان لاره د الله یوه ده، لارې د شیطان هغه ډېرې دي. دا فایده ورسره یاده ساتئ چې نیغه لار هغه صرف د الله لار ده. مخکې الله رب العزت وایي صراط الذين أنعمت عليهم، لار داغ کسانو چې نعمت کړی دی تا په هغوی، یا لار داغ کسانو چې انعام کړی دی تا په هغوی، یا لار داغ کسانو چې احسان کړی دی تا په هغوی. دا وضاحت دی د نیغې لارې. اوس دې ځای کې د صورت په آخره کې الله رب العزت درې قسمه خلق ذکر کوي. د لار په باب کې خلق څو قسمه دي؟ درې قسمه دي. یو هغه کسان دي چې الله په هغوی باندې احسان کړی دی، دویم هغه کسان دي چې الله پرې غضب کړی دی، دریم هغه کسان دي چې هغه ګمراهان دي. درې قسمه خلق دي د دې لار په دې باب کې. نو یا الله ما ته لار وښایه د هغه چا چې هغوی باندې تا انعام کړی دی، احسان دې پرې کړی دی، او دا هغه خلک دي چې د الله او د الله د رسول مني. قرآن کې دا خبر الله ذکر کړی د سورة النساء کې ومن یطع الله والرسول، څوک چې د الله مني او د الله د رسول مني فاولئک مع الذین انعم الله علیهم، دوی به د قیامت په ورځ د هغه چا ملګري چې الله پې انعام کړی دی. دا څوک دي چې الله پې انعام کړی دی؟ من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین، انبیا، رښتیني خلک، شهیدان او نیکان خلک، په دوی الله انعام کړی. ته دلته لار د دغه خلکو غواړي چې الله ما ته د دوی لار وښایه چې تا پې احسان کړی دی. سورة مریم کې الله رب العزت د انبیاو تذکره کړې ده، ډېر انبیا ذکر کړي دي. بیا په آخره کې الله وایي اولئک الذین انعم الله علیهم، دا هغه کسان دي چې الله پې انعام کړی دی. نو ته چې کله دلته لار غواړې یا نیغه لار غواړې، نو نیغه لار د هغه
یا الله چې تا پې روان کړي دي هغه خلک چې هغوی به تا احسان کړی دی، انعام دې پې کړی دی. دا د هغې وضاحت شو. فایده دلته دا شوه چې دا لار یوازې نه ده چې ته پې روان یې، خالي نه ده، یا ته یوازې نه یې چې په دې لار روان یې، ستا نه مخکې پې هم ډېر خلک تللي دي، اوس پې هم روان دي او وي به پې. نو چېرته که ستا زړه ته دا خبر راشي چې زه په دیندارۍ باندې یوازې یم یا په حق باندې او دا به څه کېږي او دا خو زه لاړم ختم شو، نه ته یوازې نه یې. ځکه چې انعمت علیهم، تا په انعام کړی په هغوی باندې، معنی چې نور خلک شتي، نور خلک دنیا تیر شوي دي او اوس هم شتي او وي به. نو ته یوازې نه په حق باندې صبر کوه، په دیندارۍ باندې ځان مضبوط ساته. انعمت علیهم صراط الذین انعمت علیهم. بله دا خبره چې دې کې ټول نیکان خلک دننه رالو، شروع د انبیاو نه وشو، بیا د انبیاو چې کوم ملګري دي هغه دي او بیا پسې داسې راځه. بعض خلک دا وایي موږ چې تقلید کوو او په یو امام پورې نښتي یو الف نه یا پورې هغه ټوله خبره اورو، وایي دا خو سورې فاتحه کې دي چې یا الله موږ ته لار وښایه نیغه لار د هغه چا چې تا په انعام کړی دی، والله انعام کړی دی په فلاني امام یا مولوي صاحب باندې. نو سوال دلته دا دی چې اولنی کس چې په دې کې راځي هغه رسول صلی الله علیه وسلم دی، ته هغه ولې پرېښودی دی؟ د هغه تابعداري شروع که مکمل. بیا نور انبیا دي، صحابه کرام دي، او آیا په امت کې صرف یو عالم دی یا یو نیک سړی دی چې الله په انعام کړی دی؟ نو ځکه د استدلال د دې ځای نه کمزوری دی. غیر المغضوب علیهم، چې نه غضب کړی شوی دی په هغوی، ولا الضالین، او نه ګمراهان دي. دا اوس حال او صفت او ښه وضاحت دی د هغه چا چې انعام پې شوی دی. وایي نه په هغوی غضب کړی شوی دی او نه هغوی ګمراهان دي. دلته یو سوال زړه ته راځي چې دا پوره نه وه، الله وایي وښایه موږ ته لاره نیغه، لار د هغه چا چې تا پې انعام کړی دی. اوس دا پوره وه که نه؟ نو دې ته به کې څه ضرورت شو چې دغه کسانو باندې غضب نه دی کړی شوی او نه ګمراهان دي که نه؟ جواب د دې مسئلې هغه دا یاد کړي، الله انعام په ډېرو خلکو باندې کړی دی، الله احسانات په ډېرو خلکو باندې کړي دي. خو چا چې چا باندې چې الله احسانات کړي دي لازم نه چې هغه ټول دیندار دي. الله احسانات په کافرانو باندې هم کړي دي. الله انعام یا نعمتونه بيدونو لم ورکړي دي. نو وضاحت یې وشو، هغه خلک چې الله په احسان کړی دی او الله په غضب نه دی کړی او ګمراهان هم نه دي، نو خبره بالکل واضحه شو چې دا مکمل دینداره خلک دي. کیدای شي یو سړي له الله نعمت ورکړی او هغه ګمراهی نشي کېدی، او کیدای شي یو سړي له الله نعمت ورکړی او الله ورته به غضب کړي، کیدای شي. نو د دې وضاحت سره دا خبره بالکل صفا شوه چې دا مکمل نیکان خلک دي. غیر المغضوب علیهم، چې غضب پې نه دی شوی په دې نیکانو خلکو باندې. دا څوک دي چې المغضوب علیهم دي؟ حدیث کې راځي د عبدالله بن شقیق العقیلي روایت دی، هغه د یو صحابي نه دا خبر را نقل کوي چې د رسول صلی الله علیه وسلم سره وو او د هغه نه یې تپوس وکړو من المغضوب علیهم یا رسول الله، دا څوک دي چې الله پې غضب کړی دی؟ رسول صلی الله علیه وسلم ورته الیهود. وی فمن الضالون، دا ګمراه بیا څوک دي؟ وی النصارى. دا حدیث ښه صحیح حدیث دی، امام احمد هم راوړی، امام بیهقي هم راوړی دی. اصل کې خبره صرف د یهودو نصاراو نه ده، یهودو نصاراو کې بد صفات دي، خبره د هغې ده چې تاسو به د دغه بدو صفاتو نه ځان لرې ساتئ. الله چې غضب کړی دی په یهودو باندې، او قرآن کې به دا خبره ځای په ځای راشي انشاءالله، تاسو به یې واورئ. فباءوا بغضب على غضب من لعنه الله وغضب عليه. یهودو باره کې دا ایتونه ډېر راغلي دي چې الله پې غضب کړی. د هغې لویه وجه دا ده چې الله دوی له علم ورکړی، دوی سره د علمه د الله رب العزت بندګي داسې نه ده کړې څنګه چې پکار وه. نصاراو کې څه صفت و؟ نصاراو ته ګمراهان ولي ووایي؟ هغوی کې دا او دا په قرآن کې دا تذکیره شتي، نصاراو سره علم نه و، حق یې نه معلومه او دقه شانې عبادتونه کول، نو هغوی ګمراه شو. نو دوه خبرې شوې، علم چې د الله درکړي په هغې به عمل کې، او چې عبادت کې
اول به معلومات کې چې ته د یهودو او نصاراو د صفاتو نه ځان بچ کړي. که غواړي چې بني غلار لاړ شي که نه د دې ځینه واضحه شوه، که غواړي چې بني غلار لاړ شي نو یو به چې څه دي زده کړي دي په هغې به عمل کوي. د یهودو بد صفتون بیان شوی دی که نه، د خر سره دوی مثال نه دی ورکړی شوی، وایي لکه په خر چې کتابونه بار کې رواني. مطلب دا چې دوی سره علم و خو هغې له توجه نه ورکوله. که ته په خر باندې کتابونه کېدي چې له دې ځینې هغه ځای ته یوسي نو خر به پوهېږي، صرف به له دې ځینې هغه ځای ته یوسي. یهودو کې دا مرض. نصاراو د پیري مریدي کوله، رهبانیت یې کو او علم ورسره نه و. نو ته به اول کوشش به کوې چې علم وکړې، په علم به عمل کې، او بیا چې کم عبادت هم کې هغه به د علم په رڼا کې کې. ګوره زموږ په دې مسلمانانو کې چې را کم خلک بدعتیان دي او اکثر په دې دین کې د نوي نوي کارونه کوي، د هغې لویه وجه دا ده چې دوی سره په خپله د دې مسلې علم هغه نه وي. نو نیغه لار د هغه چا چې الله پرې احسان کړی دی، نه پې د الله غضب دی او نه هغه خلک څه دي ګمراهان دي. کله چې سوره فاتحه ختمه شي نو موږ وایو آمین. دا مستحب طریقه ده او دې باره کې ډېر حدیثونه راغلي دي. یو حدیث کې داسې راغلي دي چې دا آمین د دعا دپاره داسې دی لکه مهر. ته کله خبره وکړي که نه دعا وغواړې د الله نه او آمین دې ووایي، لکه تا چې مهر و په یو خبره باندې، یو خبره تا ولیکله په پاڼه باندې، اخر کې د مهر راواچوه، خبره دې یقیني کړه. آمین موږ وایو. د آمین مطلب دی اللهم استجب، یا الله زما دغه دعا قبوله که دا کومه چې ما وغوښته. او کله چې مقتدي په امام پسې ولاړي یا یو عالم دعا وغواړي یا عام سړی دعا وغواړي نو اورېدونکي وایي آمین، مطلب دغه دعا یا الله قبوله که دا ده چې وغوښته. اللهم استجب دا مطلب دی. او مستحب طریقه دا ده، مستحب طریقه په منځه کې دننه په جهري منځونو کې به امام په زوره وایي او مقتدیان به هم په زوره وایي. دا مستحب طریقه ده. او حدیث کې راځي په صحیحینو کې د صحیح بخاري صحیح مسلم کې اذا امن الامام فامنوا، چې کله امام امین وایي نو تاسو سره امین وایي. فانه من وافق تامینه تامین الملائکه غفر له ما تقدم من ذنبه. د چا امین چې د ملائکو د امین سره برابر شو، رب العالمین ولا تیر شوي ګناهونه بخښي. او دې ځای کې وګوره یو خو د امین مسله واضح شو چې امین به امام ووایي مقتدیان به ووایي، ورسره دا پکې هم دننه راغله چې په زوره به یې وایي، امام به په زوره وایي. ولې وایي چې کله امام امین وایي تاسو سره وایي نو موږ څه خبرېږو چې امام کله امین وایي. چې امام کله امین په زوره وایي نو موږ ته پته ولګي. نو د رسول صلی الله علیه وسلم دا طریقه و چې هغه به په خپله اواز اوچتو، ملګرو د هغه مقتدیانو هغه به اواز اوچتو. او حدیث کې راځي ابو هریره رضی الله عنه روایت دی، امام ابن ماجه راوړی دی، وایي چې کله به رسول صلی الله علیه وسلم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین قال آمین، امین به ووایي، وایي اولني صف به دغه امین هغه واورېدو. عبدالله ابن الزبیر رضی الله عنهما بارک کې راځي چې هغه به امین ووایي په دې مسجد حرام کې په مکه کې امامتي چې به کله ورکوله نو شاته خلکو به امین ووایي، په جومات کې به کړنګا شوه. او امام عطا وایي چې دا د امام ابو حنیفه رحمه الله استاذ دی، هغه وایي ادرکت 200 من الصحابه في هذا المسجد. وایي ما 200 صحابه کرام په دې مسجد حرام کې لیدلي دي. اذا قال الامام ولا الضالین سمعت لهم رجه آمین، چې کله امام ولا الضالین وایي هغه ټولو به په زوره آمین وایي. او دغه شان روایت د وائل ابن حجر رضی الله عنه امام ابو داود راوړی دی، هغې کې ښه واضح هغه وایي چې رسول صلی الله علیه وسلم به کله ولا الضالین وایي قال آمین رفع بها صوته، امین وایي اواز به پرې اوچت کړو. او دغه شان یو حدیث کې داسې هم راځي، امام احمد امام ابن ماجه راوړی دی، رسول صلی الله علیه وسلم وایي ما حسدتکم اليهود على شيء ما حسدتکم على السلام والتأمین خلف الامام. یهود تاسو سره په دوه خبرو ډېر حسد کوي، یو په دې سلام باندې تاسو په یو بل سلامونه اچوئ، دویم په امین ویلو باندې په امام پسې شاته. نو مستحب طریقه دا ده چې امین به په جهر سره وي. اوس د جهر څه مطلب دی؟ دې خبره باندې هم ځان پوه کړئ. اواز اوچتول یو دی چغه وهل، دې کې بعض ملګري فرق نه کوي،
لکه اوس زه وایم آمین، دا آواز اوچتول دي. یو زه وایم آمین، دا چغه وهل دي. نو چغه وهل نه دي، څه دي؟ آواز اوچتول دي. آمین. یو سړی وایي چې د روایت کې خو دا راوي چې جومات به کرنګه وکړه، نو صحیح ده که چې ټول دغه شیان وایي جومات کرنګه کړي. آمین. چې خواوشا د ملګري واوري، هر یو چې داسې آمین ووایي خود جومات کې شور جوړېږي، خو داسې نه شي چې آمین دې ته وایي چغه وهل. نو چغه وهل نه دي، آواز اوچتول دي. او دا د رسول صلی الله علیه وسلم طریقه وه. په دې پورې استهزاء کول لکه بعض جاهلان په دې پورې خاندي، وایي د خره په شان رمباړې وایي، څوک وایي څه څوک وایي څه. اصل کې دوی په طریقه د رسول صلی الله علیه وسلم پورې استهزاء کوي. دا خو د هغه طریقه ده. او عجیبه دا ده چې کله دې ځای له موږ راورسېږو بیا موږ وایو نه دعا په پټه کول غوره دي، او دعا چې څومره په پټه یې ښایي. په عامو پروګرامونو کې چې کله څوک دعا وغواړي ټول په زور وایي آمین آمین، او کله پکې مولوي صاحب دا هم وایي اواز یې مرانه دی، بیا ښه په زور ووایي آمین. نو دلته دعا نه ده چې پټه یې کړې اوس. نو مستحب طریقه دا ده چې امام به هم آمین په زور وایي په جهري منځونو کې، مقتدیان به هم په زور وایي. ګوره دا صورت اول سره او آخري سره ته وګوره، اول او آخري یو بل سره لګېدلي. اولني سر کې څه دي؟ الحمدلله رب العالمین. ټول د کمال صفتونه الله لري چې پالونکی د ټول عالم دی. اخره کې درې قسمه خلک ذکر شو. عالم کې چې موږ وګورو نو دا درې قسمه خلک شته. الله په احسان کړی دی، الله ورته په غضب کې دی، او یا ګمراهان دي. د هغې نه بعد په قرآن کریم کې دویم صورت دی سورت البقره. سورت البقره دا مدنی صورت دی، هجرت نه بعد نازل شوی. په دې کې 280 آیتونه دي. نازلېدو په اعتبار سره دا 80 نمبر صورت دی. او مصحف کې قرآن کریم کې چې کوم ترتیب دی د هغې مطابق دا 2 نمبر صورت دی. ډېر عظیم الشان صورت دی. دې ته سنام القرآن هم ویل کېږي، یو نوم د دې دا دی سنام القرآن. البقره ورته ولې وایي؟ البقره په عربۍ کې غوا ته وایي. او دې کې د بني اسرائیلو یو واقعه ذکر شوې ده چې هغه د غوا سره تعلق ساتي، نو ځکه دې ته سورة البقره ویلی کېږي. د دې بل نوم دی سنام القرآن، او سنام په عربي کې اوچتې قوبې ته وایي. نو دا صورت گویا کې د قرآن اوچته قوبه ده. ولې ورته سنام ویلی دی؟ یو روایت کې دې ته خیمه ویلی شوې ده د قرآن، ځکه چې دا په ټول قرآن کې اوږد صورت دی، تقریبا 2.5 سپارې دی دا صورت. نو ځکه دې ته سنام ویلی کېږي. او حدیث کې راځي د فضیلت ته وګوره، په صحیح مسلم کې دی. ابو امام الباهلي رضی الله عنه وی ما د رسول صلی الله علیه وسلم نه دا خبره اورېدلې ده، اقرأوا القرآن، قرآن لولئ د قیامت په ورځ به ستاسو سپارش کې. دا خبره خو بیان شوې. بیا وی اقرأوا الزهراوین، دا 2 پړقېدونکي ستوري چې کوم دي دا لولئ. نو د دې صورت یو نوم دی سورت الزهرا. الزهرا په عربي کې پړقېدونکي ستوري ته وایي. نو دا 2 پړقېدونکي ستوري، 2 کوم یو دي؟ البقره و آل عمران. سورة البقره و سورة آل عمران. نو دې صورت کې عفوا دې حدیث کې دا بل نوم راغی چې دا پړقېدونکی ستوری دی. ته اوس وګوره رسول صلی الله علیه وسلم وایي فإنهما تأتیان یوم القیامه کأنهما غمامتان او غیایتان. قیامت په ورځ به دا 2 صورتونه د سوري په شکل کې راځي، په هغه چا د وریځې په شکل کې به راځي، او سوری کړی به یي په هغه چا باندې چا چې دا صورت لوستلی دی او په دې ځان پوه کړی دی او په دې عمل کړی دی. او کأنهما فرقان من طیر صواف، یا لکه دا 2 صورتونه به په دې خپل لوستونکي باندې له پاسه داسې راځي لکه څنګه چې د مارغانو یو ډلې را روانې په یو بل پسې،
داسې سوری به پې جوړ کړی. کوي به څه تحاجان عن اصحابهما، دا دوه صورتونه به د الله سره خبره کوي د خپل ملګري په باره کې، سورة البقره او په دې پسې چې کوم صورت دی سورة آل عمران. بیا رسول صلی الله علیه وسلم اقرأوا سورة البقره، سورة البقره لولئ. فائدې ته ګوره، رسول صلی الله علیه وسلم وایي د دې صورت لوستل په دې عمل د دې یادول برکت دی، د دې پرېښوده حسرت او ندامت دی د قیامت په ورځ. ولا یستطیعها البطله، او څوک چې دا صورت لولي یادوي یې ځان پې پوه کوي، د جادوګرانو په هغه باندې وس نه رسي، د جادوګرانو په دغه کس باندې وس نه رسي. دا د دې صورت فضیلت دی او څه نومونه یې پکې مراد. یو حدیث کې داسې هم راځي، امام مسلم راوړی دی، وایي په کوم کور کې چې سوره بقره لولی کېږي هغه کور ته شیطان نه راځي. په کوم کور کې چې سورة البقره لولی کېږي یا لوستلی کېږي هغه کور ته شیطان دننه نه راځي. همیشه د دې تلاوت پکار، لازم نه چې ته روزانه سوره بقره ختموي، دا مطلب نه دی، جاري تلاوت ساتل پکار دي. نو کور کې چې سورة البقره لوستلی کېږي نو دغه کور ته شیطان نه راځي. یو حدیث کې داسې راځي شیطان تې تښتي، نو که شیطان پکې یي په کور کې نو هغه به وتښتي، او که شیطان پکې نه وي نو راتلی نه شي. دا چې کله ته د سوره بقره تلاوت کې دا صورت چې به چاته یاد و نو رسول صلی الله علیه وسلم به هغه سړی په قوم باندې مشر کو اگر که عمر به یې کم. دا دومره عظیم الشان صورت دی. لکه کله به کسان د رسول صلی الله علیه وسلم خواله راغلو یا به تلو چېرته یو ټولګې، نو بعضو روایتونو کې داسې راځي چې رسول صلی الله علیه وسلم وسلم به تپوس کو تاسو کې چاته سوره بقره یاد ده؟ یو کس به وایي ما ته یاد ده. د هغه عمر به کم و، رسول صلی الله علیه وسلم به سره د دې کم عمر دا سړی مشر کو په مشرانو باندې، ځکه چې دې ته سوره بقره یاد ده. دا دلالت کوي په دې باندې چې دا ډېر عظیم الشان صورت دی. په دې صورت کې د ټولو نه اوږد آیت دی، په ټول قرآن کې اوږد آیت چې هغه پوره یو مخ دی هغه په دې صورت کې دی. او په دې صورت کې په ټول قرآن کې عظیم الشان آیت چې کوم دی هغه په دې صورت کې دی. کوم آیت دی؟ آیت الکرسی. او بیا د دې د اخرني دوه آیتونه د دې خو لوی شان او فضیلت راغلی دی. انشاءالله چې کله دې صورت اخري سر ته ورسو هلته به درته بیا بیان کړم، خو صرف یو دا واوره. امام ترمذي یو روایت راوړی دی، نعمان بن بشیر رضی الله عنهما نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وی ان الله كتب کتابا، الله یو کتاب لیکلی د ځمکې او د اسمان د پیدایش نه مخکې، یا د ځمکې او د اسمان د پیدایش نه 2000 کاله مخکې ب1000 عام. او د هغه کتاب نه الله دوه آیتونه رالیږلي دي چې سوره بقره یې پرې ختمه کړې ده. دغه دوه آیتونه دي آمن الرسول نه. دا دوه آیتونه چې په یو کور کې ویلی کېږي 3 شپې پرله پسې وویلی شي شیطان دې کور ته نه نږدې کېږي. دا آیتونه چې په یو کور کې 3 شپې پرله پسې وویلی شي نو شیطان دې کور ته نه نږدې کېږي. موږ په خپله ډېر غافله یو د دې اذکارو نه، د دې تلاواتو نه، ځکه زموږ دا حال دی. بیا ګرځو یو په ځو بل په ځو، ما باندې چا څه کړي دي او زه چا داسې کړی یم او ما سره چا دغه کړي دي. په خپله د نه تپوس وکړه، زما خواله چې څوک هم راشي زه خو ته اولنی تپوس دا کړو زه مانځه کې څنګه مونځ نه کوم، خو غواړم دا چې د هر شر نه په حفاظت کې یم. اذکار نو هغه اول دی بعض پکې ما ته وګوري چې د اذکار پکې لا څه ته وایي. نو څنګه به دا سړی د پیریانو د شر نه، د شیطانانو د شر نه، د جادو نه، د کوډو منترو نه، د بد نظر نه به څنګه وساتلی شي؟ په څه چې الله رب العزت ساتنه کوي او د څه به برکت باندې ته ساتي هغه به ورته نه وایو او نه اهتمام کوو. ګوره صرف 2 آیتونه دي چې 3 شپې پرله پسې یو کور کې وویلی شي هغه کور ته شیطان دننه راسي.
سورة البقرة دا سورة المطففين نباد نازل شوی ده، و دا سورة العمران نمخکی ده. او په دې سورت کې 280 آیتونه دي. دا خبره موږ لږ ساعت مخکې ذکر کړه، او دا مدني دی. په دې باندې اجماع ده چې دا سورت مدني دی، د هجرت نه بعد نازل شوی دی. ځکه ګوره د دې سورت موضوع څه ده؟ د مسلمانانو تربیت کول. ولې؟ ځکه چې کله مسلمانانو هجرت وکړو، مدینې ته لاړو، هغوی له الله رب العزت یو ملک ورکړو، یو علاقه یې وله ورکړه. نو دا سورت نازلېده شروع شو. دا په یو ځای نه دی نازل شوی، دا نازلېده شروع شو. دا ډېر وخت په دې کې لګېدلی دی. ولې؟ ځکه چې مسلمانانو ته اوس ضرورت دی چې یو معاشره ابادوي، نو څنګه به ابادوي؟ ځکه په دې کې د معاشرې د ابادولو مسایل بیان شوي دي. ډېر احکام پکې الله مسلمانانو ته بیان کړي دي. د یهودو نصاراو باس پکې ډېر دی، خصوصا د یهودو، ځکه چې مدینه کې یهود ډېر اوسېدو. خوا کې هغوی او یهود مولیان دي. لږ ساعت مخکې موږ علم ورسره شته، خو عمل نه کوي. هغو مولیان دي، هغوی سره اعتراضات دي، هغوی سره شبهې دي. نو ځکه دې صورت کې دا باس ډېر زیات شوی دی. نو لنډه موږ دا ویلی شو چې د دې صورت مقصد دی د مسلمانانو تربیت کول. د عقیدې نه شروع شوې ده، د عقیدې نه، او مالی معاملات او حج او جهاد او حدود قائمول، دا ټولې مسلې پکې دننه راغلي دي. نو دا صورت چې دی دا څه دی؟ مدني دی که مکي دی؟ مدني دی. او د مدني څه مطلب دی؟ د هجرت نه بعد نازل شوی دی. ښه، د دې صورت موضوعات دي کې د قرآن حقانیت بیان شوی دی، دې کې د مؤمنانو شان بیان شوی دی، دې کې د کافرانو خبره شوې ده، د منافقانو باس پکې شوی دی، د آدم علیه السلام قصه، د هغه د پیدایش، جنت ته ننوته، بیا راوته، ابلیس هغه ته سجده نه لګول، د بني اسرائیلو حال پکې تفصیلي ذکر شوی د موسی علیه السلام سره، او د هغه بني اسرائیلو حال هم بیان شوی دی کوم چې د رسول الله وسلم په زمانه کې. د ابراهیم علیه السلام تذکره، د هغه د بچو تذکره، د قبلې مسایل تفصیلا چې څنګه الله قبله بدله کړه، او ډېر احکام پکې الله مؤمنانو ته بیان کړي دي، او کورني احکام پکې تفصیلا بیان شوي دي، او د مال حفاظت وشي د هغې دپاره الله رب العزت تفصیلي احکام دې صورت کې بیان کړي دي. ګوره سورت الفاتحه کې 3 قسمه خلک مختصر ذکر شو. کم خلک؟ 3 قسم خلک دي. انعام پې شوی دی، غضب پې شوی دی، ګمراهان دي. خو خبره ډېره مختصر الله وکړه. اوس دې صورت کې الله تفصیل د دغه خلکو بیانوي. اوږد صورت دی. نو موږ داسې وویلی شو چې سوره بقره تفصیل دی د سوره فاتحه. چې ته په خبره باندې ښه پوه شې نو دا صورت واله. په دې صورت کې ګوره صحابه کرامو کلونه تیر کړي دي، 9 کاله، 10 کاله. د هغوی دا نه چې نه پوهېدو، هغوی خو عربو، بیا هغه عربو چې خالص عربي لغت و د هغوی عجمو سره یو ځای شوي نه نو ژبه بلکل صفا وه. اصل کې د صحابه کرامو طریقه دا وه چې اول به ایت ازده کوو د رسول وسلم نه، بیا به په هغې ځان پوه کوو، بیا به په هغې باندې عمل کوو، نو بیا به بل ایت ته وړېدو. دا د هغوی طریقه وه. او روایت کې راځي چې کله عمر بن خطاب رضی الله عنه دا صورت ختم کو کنه، نو اوښان یې حلال کړي وو. بیا شکر یې د الله ادا کو. او یو زموږ حال دی. ځکه خو موږ په ژوند کې برکت ختم شوی دی، په بچو کې، په مال کې، په کورونو کې، په کاروبار کې. وجه دا دی چې موږ دې کتاب له توجه داسې نه ده ورکړې څنګه چې پکار ده. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام میم. الله پوهه دی د دې ټکو په معنی باندې. سورة البقره الله په دې 3 ټکو سره
شروع کړه. الف لام میم. او دې ته حروف مقطعات وایي په عربۍ کې. مقطعات هغه ټکي چې بیل بیل دي، لکه الف ځان لري، لام ځان لري، میم ځان لري. ورسره دا فایده ده کې قرآن کریم کې یو کم 10 سورتونه الله په دې الفاظو سره په دې ټکو سره شروع کړي دي. یو کم 10 سورتونه حروف مقطعات د قرآن کریم د یو کم 10 سورتونو په اوله کې دي. بیا بعض سورتونو کې چې کوم حروف راغلي بعضو کې یو دی، لکه صاد، قاف، نون. بعضو کې دوه راغلي دي په اوله کې، طه، طاسین، یاسین، حامیم. بعضو کې 3 راغلي دي، لکه الف لام میم، الف لام را، طاسین، میم. دا 3 دي. د بعضو په اوله کې 4 راغلي دي، الف لام میم صاد، الف لام میم را. بعضو په اوله کې 5 راغلي دي، کاف ها یا عین صاد، حامیم، عین سین قاف. په دې طریقې سره په ټول یو کم 10 سورتونه دي. ولې الله رب العزت د بعضو سورتونو افتتاح په دې سره کوي، په دې حروف مقطعاتو سره، په دې هجایي حروفو سره؟ یو حکمت دی کې دا دی، والله اعلم، مشرکانو به قرآن ته غوږ نه ایښودو، وایي داسې نه چې زموږ په زړونو اثر وکړي، یریدو هغوی. او ورته پته وه دننه چې دا حق کلام دی، ځکه خو یریږي. که چېرته دوی د زړه نه دا خبره نه منلې نو بیا یره ده څه؟ لکه یو سړی یریږي چې یره قرآن مه اوره ځکه چې دا په زړه اثر کوي، معنی دا چې دی دننه مني چې دا خبرې حق دي، ځکه خو په زړه اثر کوي که نه، او ځکه یریږي. نو دوی به پټېدو چې موږ دې قرآن ته غوږ کښېنږدو. کله به ولدي سې مزه ورکړي چې پټ پټ به اورېدو، خو ښکاره به یې نه اورېدو. لکه ابو سفیان باره کې راځي، ابو جهل، الاخنس. دا وی یو شپه 3 واڼه راوتي وو، 3 واڼه، او رالو چې لاړ شو تلاوت واورو. خو 3 واڼه داسې نه دي راوتي چې په یو ځای راوتي دي، 3 واڼه راوتي دي. لکه یو وایي چې زما نه دا بل نه دی خبره، بل وایي زما نه بل نه دی خبره. او 3 واڼه راغلي دي د شپې د رسول صلی الله علیه وسلم د کور خوا کې ډډه لګولې ده او تلاوت اوري، او د شپې تلاوت کوه. چې کله سحر شو دوی روان شو، رڼا لګېده، بس دوی روان شو. چې دوی روان شو لاره کې یو بل له مخې یو بل له مخې ورغه، ته هم راغلی، ته هم راغلی، ته هم راغلی. نو په یو بل پوه شو. نو بیا په لاره باندې دا قسمونه وکړو چې د نن نه بعد به دا کار نه کوو، ځکه چې دا خو به مونږ ګمراهان شو، او دا به مونږ چې دی ګډ وډ شو که دا خبرې مونږ اورو. نو هغوی به غوږ نه ایښودو. دا خبره به په قرآن کې رام شي، وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن. الله وایي یو بل ته به نصیحت کوو چې قرآن ته ګوره غوږ کښېږدئ. افسوس خبره دا ده چې بعض په مسلمانانو کې داسې شتي کم علم جاهلان وی قرآن او حدیث ته به غوږ نه ایږدي، د دې ځای اختلافات پیدا کېږي، د دې ځای فتنې جوړېږي. نو سبا کوو صرف به د بزرګانو قصې اورې، تاویل ماویلې، دې ته غوږ کېږده چې اتفاق یې زمونږ. مشرکان هم دقه وي، وی دې قرآن ته غوږ مه ایږدئ، دا ګوره مونږ دړې وړې کوي، دا زمونږ د اتفاق خرابوي، زمونږ د ورورولي خرابوي. د رسول صلی الله علیه وسلم خبرو ته غوږ مه ایږدئ، دا ګوره اثر کوي او بیا سړی ګډوډ کېږي. نو دوی به غوږ نه ایښودو. نو الله رب العزت د صورت په اوله کې دا قسمه حروف په دې راوړو چې د دوی ورته توجه شي چې یاره د دې نه بعد به الله څه وایي، یا د دې ټکو به ګورې څه مطلب وي. لکه اوس یو سړی قرآن ته غوږ نه ایږدي، پټېږي، او یو کس تلاوت کوي، دې تښتېدو چې سجي کې پټ شي، کس تلاوت شروع کو، الف لام میم، غوږ یې کېښود چې د دې به څه مطلب وي ګورئ، او چې په دې پسې به ګورئ څه خبره وي. نو رب العالمین د دې لپاره د بعضو صورتونو ابتدا په دې حروفو سره کړې ده، حروف مقطعات. توجه د سړي راوړي چې دې ټکو نه بعد به څه
او چې د دې ټکو معنی به صحیح ګورئ. بله دا دې کې چیلنج دی، مشرکینو دا خبره به کوله وي دا قرآن وحی د الله د طرف نه ده، دا د رسول وسلم په خپله جوړ کړی دی. د ده سره څه کسان دي دا به په قرآن کې راشي، د ده سره څه کسان دي او هغوی دا لیکل د ده دپاره کوي او دی به یې سهار ماښام لولي. الله خو هغوی له چیلنجونه ورکړي قرآن کې، وایي د دې قرآن په شان قرآن راوړئ، لس صورتونه راوړئ، یو صورت راوړئ، یو صورت. خو هغوی یو ځای کې هغه یو صورت پوره قرآن خو پرېږده، هغه یو صورت هم نه یې راوړئ. دې ځای کې هم لکه الله چې هغوی ته دا وایي چې دا قرآن هم د دغه ټکو نه او حروفو نه جوړ شوی دی چې تاسو یې وایئ، زه راوړئ د دې په شان ځه. الف لام میم دا کومه ژبه ده؟ بس غلی شو شک یې دا کومه ژبه ده؟ عربي ده. طاسیم میم عربي ده. یاسین عربي ده. حامیم قاف نون. لکه دې کې چې دنه دا خبره پرته الله ورته وایي دا قرآن هم د دې حروفو نه جوړ دی، د سنوي حروف خو نه دي، هم د دې حروفو نه جوړ دی. نو که تاسو ځان اوچت اوچت کوئ او په دې قرآن ردونه کوئ، زه هم دغه شان چې څو خبرې خو راوړئ که نه، او دغه شان دا چیلنج به کوم دی چې د دې څه معنی ده. ځه تاسو ځان ته ډېر لکه په علم کې پاخه وایئ چې موږ په عربۍ ډېر ښه پوهېږو، دا یقیني خبره چې هغوی په عربۍ سخت پوهېږو، او الله هر پیغمبر له داسې معجزه ورکوي چې هغه د هغه وخت سره مناسب وي. لکه د عیسی علیه السلام په وخت کې دا طب او حکمت ډېر مشهور و، الله ورله داسې معجزه ورکړه چې ببرګي به یې لاس راښ کو، پړون به یې راښ کو، الله وښه کو. د رسول صلی الله علیه وسلم په زمانه کې فصاحت او بلاغت ډېر زیات و، شعر و شاعري فصاحت، بل د عربو به مقابلې کولې د یو بل سره. الله رب العزت داسې کلام راولېږو چې عرب ټول د هغې په مخ کې عاجزه شو. او زه وی راوړئ یو صورت راوړئ دې په شان. نو دې کې دنه یو چیلنج هم پروت دی. بله دا حکمت رب العالمین دا بندگانو له تربیت ورکوي. څنګه؟ او دا فایده زه اول پیر بیانو. څنګه تربیت ورکوي الله دلته بندگانو له؟ منګه اوس صورت شروع کو الف لام میم، یې څه مطلب دی؟ رسول صلی الله علیه وسلم موږ ته دې وضاحت نه دی کړی، الله موږ ته دې وضاحت نه دی کړی. ها علماو کوشش کړی دی، خو هغه بیا هم کوشش دی، خو داسې ټوس دلیل پرې نشته. الله زموږ تربیت کوي، وایي د بعضو خبرو که تا ته پته نه وي بیا به ورته هم غاړه ایږدي. ایمان داسې نه دی چې زه به ایمان صرف په هغه خبر راوړم چې زه پرې ورسم، یعنې زه قرآن کې هغه حروف منم چې زه پرې پوهېږم، او چې کوم به نه پوهېږم هغه نه منم، والعیاذ بالله. نه، تربیت زمونږ وشو. الف لام میم حقیقت د دې ټکو معنی الله ته معلومه ده، زمونږ پې ایمان دی. نو دې ځای کې زمونږ څه وشو؟ تربیت وشو. ذلک الکتاب دا پورا کتاب دی، لا ریب فی هیڅ شک نشتی په دې کې، هدی للمتقین لاره ښودونکی دی متقیانو ته. یو دلیل په دې دا دی چې د حروف مقطعاتو کې چیلنج دی چې اکثر په دې پسې تذکره د قرآن کریم راځي، لکه الف لام میم ذلک الکتاب، تذکره د قرآن کریم راځي. ذلک الکتاب هغه کتاب. ولی الله رب العزت دلته اشاره وکړه ذلک هغه کتاب، یعنی هغه چې ذهنونو کې دی، یا د عظمت لپاره. ذلک الکتاب دغه کتاب، الکتاب ګوره د الف لام په عربي کې چې سره ولګي که نه مطلب پوره کامل کتاب، دغه پوره کتاب دی، کامل کتاب دی، په دې کې هیڅ نقصان او عیب نشتی.
په دې کې هیڅ نقصان او عیب نشته، دې کې هیڅ کمې او زیاتې نشته، په دې کې هیڅ کوږوالی نشته. دا خبره به انشاءالله قرآن کې ځای په ځای راځي. نو دا پوره کامل کتاب دی. رد دی په هغه خلکو باندې چې څوک دا وایي چې بعض مسلې قرآن او حدیث کې نشتي. څنګه بعض مسلې قرآن او حدیث کې نشتي او الله وایي دا کتاب کامل کتاب دی، پوره کتاب دی. د پوره کتاب ګوره دا مطلب نه دی چې حدیثونو ته ضرورت نشته. نو بیا یو سړی به وایي چې حدیثونو سره څه وکړو، کتاب خو پوره دی یوازې. ګوره دا کم چې کامل کتاب دی هم په دې کامل کتاب کې الله ویلي دي وایي د پیغمبر خبره به منې او د هغه تابعداري به کوي. نو د حدیثونو خبره دې سره تړلی شوې ده. د قرآن او د حدیث ته یو بل نه جدا کوئ مه یو بل ته په مقابله کې ودروئ. قرآن واحده حدیث واحد. صحیح ده، فرق پکې شتي، بعض فرقونه پکې شتي، خو دا موحده دا موحده. قرآن الله را لېږلی دی، د الله د خبرو ته قرآن ویلی کېږي. وضاحت رسول صلی الله علیه وسلم کړی دی، هغې ته حدیثونه ویلی کېږي. دا کیدای شي چې یو سړی وایي چې زه قرآن منم خو وضاحت یې نه منم، یا یو سړی دا وایي چې وضاحت یې منم خو قرآن نه منم. نه، چې قرآن مني وضاحت به مني چې هغه حدیثونه دي، چې حدیثونه مني قرآن به مني، او چې څوک قرآن نه مني دی حدیث نه مني، او څوک چې حدیث نه مني دی قرآن نه مني. اگر که په خوله باندې وایي چې نه زه یې منم. ذلک الکتاب، دغه کتاب ورته په دې وجه کې چې دې کې لیکل شوي. کتاب په عربۍ ژبه کې یا په نورو ژبو کې چې استعمالیږي، کتاب ته کتاب په دې وجه کې چې دې کې ډېر حروف را جمع شوي او ډېر حروف پکې لیکلی شوي، نو دې ته کتاب. لا ریب فیه، نشتی هیڅ شک په دې کې. ګوره یو په عربۍ کې الشک دی، یو الریب دی، دوه خبرې دي، ریب او شک. نو الله داسې ولې ونه وي چې لا شک فیه، په دې کې شک نشته. نو فرق دا دی، ګوره شک څه ته وایي په عربۍ ژبه کې؟ شک هسې تردد ته وایي. تردد څنګه؟ لکه اوس پلانې راغلی دی که نه دی راغلی، یاره چې راغلی به یي که نه به یي راغلی، دې ته شک وایي. یعنې ته متردد یې چې هغه به راغلی که به نه یې راغلی. ریب په عربۍ کې څه ته وایي؟ الریب. دې کې شک دی، په دې کې بدګماني وي او تهمت لګول وي. نو کوم یو ډېر بدتر دی؟ ریب. نو الله رب العزت وایي چې دې کې ریب نشتی، دې کې بدګماني، په دې به بدګمانه کېږي نه، په دې کې شک نشتی، دې کې تردد نشتی، په دې کې تهمت نشتی. هر سنه صفا بالکل کتاب دی یقیني د الله له طرف نه، لا ریب فیه. او دا خبره یاده که ذره برابر شک کول د الله په کتاب کې د سره انسان کافر کېږي. ذره برابر شک کول د الله په کتاب کې د سره انسان کافر کېږي. ذره برابر دا یقیني خبره ده، داسې یقیني ده لکه څنګه چې زه اوس دا خبرې کوم او تاسو یې اورئ چې دا کامل کتاب بې شک او شبهې دا د الله خبرې دي، دا د الله کتاب دی. لا ریب فیه هدى للمتقین، هدایت دی د متقیانو لپاره. اوس وګوره دې یو آیت کې د قرآن درې صفات بیان شو. کم پوره کتاب دی، شک پکې نشته، هدایت دی د متقیانو لپاره. هدایت څه ته وایي؟ د دې خو پرون بحث شو. متقیان چې تقوا پکې، مطلب دا دی چې دغه خلک ته فایده اخلي. نو خو قرآن هدایت ته ټولو خلکو دپاره دی، خو فایده ته څوک اخلي؟ هغه ته پرهیزګار خلک اخلي. لکه قرآن کې الله وایي سورة فصلت کې قل هو للذین آمنوا هدى وشفاء. قرآن هدایت ته او شفا ده د مؤمنانو دپاره، ولې د غیر مسلمو دپاره نه ده. تاسو ټول دی، دا خو آسان سوال. قرآن د کافرانو دپاره هدایت نه دی، خو هغوی ته فایده نه لري، هغوی پکې سوچ او فکر نه کوي. سورة النمل کې الله وایي، سورة النمل کې هدى وبشرى للمؤمنین، هدایت ته او زیری د مؤمنانو دپاره. دلته هم دغه خبره وکړه. هر چې کافران دي هغوی له فایده نه ورکوي، هغوی دې ته غوږ نه ایږدي،
قرآن کې دا هدایت چې کله ذکر شي چې هدایت ته د متقینو لپاره دلته یو فایده ده که موږ پرون وی هدایت په څو قسمه دی؟ دوه قسمه. کم کم؟ بارک الله فیک. یو دی لارې ته راوړېدل نیغې لارې ته، بل لاره بیانول. کافرانو ته دغه هدایت کیدای شي میلاو شوی، دوی اورېدلي دا خبرې او دوی ته بیان هم شوی او دوی ته وضاحت هم شوی، خو دا هدایت ورسره نشتی چې الله یې راواړی دې لارې ته، راړولي الله دې ته نه دي، ځکه چې هغوی هغه اورېدلی شوو خبرو له توجه نه ده ورکړې. نو دلته زموږ دپاره څه فایده شو؟ هغه دا چې کله هم د دین خبرې اوري که نه نو په توجه سره اوره، د دې خبرو قدر کوه چې الله دله توفیق په دې خبرو باندې د عمل کولو درکړي. ولې د مکې مشرکانو چې د قرآن نه دی اورېدلی، د رسول صلی الله علیه وسلم وضاحتونه یې نه دي اورېدلي، هغوی پورې خندا کړې ده، توجه یې نه ده ورکړې. رب العالمین هغوی له توفیق د عمل نه دی ورکړی، دغه هدایت ورته نه دی نصیب کړی. نو چې کله دین اوري که نه نو توجه وله ورکوه، قدر کوه د دې خبرو. رب العالمین به تعالی توفیق بیا د دغه هدایت درکړي چې هغه عمل کول دي. نو ځکه الله رب العزت وایي دې کې هدایت دی د چا دپاره؟ متقیانو دپاره. متقیان هغه چا ته وایي چې پرهیزګار یې، تقوا پکې. او لنډه دا چې تقوا څه ته وایي؟ الله اکبر. د ابو هریره رضی الله عنه چا تپوس وکړو او د ښکلی وضاحت دی، امام قرطبي دا روایت راوړی د اثر. ابو هریره ته چا ویې تقوا څه ته وایي؟ هغه ورته هل وجدت طریقا ذا شوق، چېرته په داسې لار باندې تللی چې ټولې پکې غني پرتي؟ هغه ورته یا نو یې څه کې؟ نو یې د یو ځای نه ځان بچ کوم، د بل ځای نه ځان بچ کوم، پنسې مې راوچتې کړي، یو ځای ته ټوپ کوم، بل ځای ته ټوپ کوم، بل ځای ته ټوپ کوم. عفوا ابو هريره رضی الله عنه ته ذاک التقوا، دغه تقوا ده. څنګه؟ یعنی څنګه چې دا غني پرتي دي په دې لارې کې او ته ترې ځان بچ کې، نو دا غني د الله نافرماني ده، ته به دقه شان د الله د نافرمانیانو نه ځان بچ کې. دا تقوا ده، دا لنډ تعریف دی. او امام حسن بصري به د متقیانو تعریف کو، اتقوا ما حرم عليهم وأدوا ما افترض عليهم. څه چې پې حرام شوي دي د هغې نه ځان ساتي، او څه چې پې لازم شوي دي هغه په خپل وخت په خپله طریقه باندې کوي. دا تقوا ده. د حرامو نه به ځان ساتي، د الله د نافرماني نه به ځان ساتي. چا دا تعریف کړی، دا هم ډېر ښکلی تعریف ته وي. تقوا څه ته وایي؟ الله یراک الله حیث نهاک، چې الله دې په هغه ځای کې ویني د کوم ځای نه چې منع کړی، او په هغه ځای کې د الله ورک ونه مومي د کوم ځای چې تا ته ویلي دي چې لاړ شه. دې ته تقوا وایي. چا دا تعریف کړی وي تقوا دې ته وایي چې ته د ځان او د الله د عذاب په منځ کې دیوال جوړ کړي. هغه دیوال په څه جوړېږي؟ په هغه څه کولو باندې چې د څه د الله ویلي او د هغه څه نه په ځان بندولو سره د څه نه چې الله ته منع کړی. دا تقوا ده. او په دې باندې زما تفصیلي درسونه شته په عامو ورځو کې، هغه واورئ چې تقوا څه ته وایي، او ډېرې تفصیلي خبرې موږ ذکر کړي. دا مقام د هغه تفصیل نه دی. نو قرآن کې هدایت دی د چا دپاره؟ متقیانو دپاره. او دا فایده ترې راووته ښه واضحه. که غواړي چې د قرآن نه فایده والي، په ځان کې به تقوا راولي. موږ په خپله لیدلي دي چې دیني سبقونه یې ویلي دي، ښه علمونه یې کړي دي، خو ټول یو شان ګوره په قرآن باندې عمل نه کوي، ټول په حدیثونو باندې عمل نه کوي. لکه د مولیانو ته وګوره، علماو ته ټول یو شان دینداره نه دي ګوره. حالانکه کیدی شي دا عمل چې کمزوري دی د سره علم د دې با عمل نه ډېر داسې هم کېږي. ګوره یو عالم با عمله دی، تقوادار دی، او بل چې دی هغه با عمله نه دی، تقوا یې کمه ده، او د هغه سره علم د ده نه زیات دی. ولې ده ته توفیق د عمل میلاو شو، هغه ته نه د تقوا د لاسه. هدى للمتقین، لږ ساعت مخکې ما وویل
عزت دواړو ته دی خو دا دله چې الله توفیق د عمل ورکړی دی دا د زړه تقوا ده چې څو پورې دینداره نه یې که نه نو ته په علم باندې عمل هم نشي کولی اوس موږ دلته چې کوم ناست یو انشاءالله تاسو ټول به ښه خلک یې لکه زموږ ګمان دی په تاسو او ټول موږ دا قرآن اورو خو دا یقیني دی چې د ټولو عمل به یو شان نه وي که نه ټولو به یو شان وي ټولو به یو شان نه وي وجه دا دی چې د ټولو په تقوا کې فرق دی ټول د الله نه یو شان نه هېرېږي اوس ورسېدی په دې مسله که هدل للمتقین هدایت ته د متقیانو لپاره اوس د دې متقیانو بعض صفات بیانېږي چې دا څوک دي د سورې بقرې په اول سر کې د مؤمنانو بحث شوی او د مؤمنانو صفات ذکر کی الذین یؤمنون بالغیب هغه کسان دي چې ایمان لري په پټو خبرو ویقیمون الصلاة او پابندي د مانځه کوي ومما رزقناهم ينفقون او دا هغه څه نه چې ورکړي دي موږ دوی ته خرچه کوي څو صفات دي درې ذکر شو په غیب باندې ایمان او د مانځه پابندي کوي او د الله په لاره کې مال لګوي دا درې شو راځو اولني صفت له الایمان بالغیب ایمان په غیب باندې معنی چې پرهیزګار خلک مؤمنان په هغه غیب باندې ایمان لري کوم څه چې ورته الله او د الله د رسول له طرف نه بیان شوي دي اصل کې ایمان څه ته وایي په دې خبره ځان پوهږې په عربۍ کې التصدیق تصدیق کول ایمان څه ته وایي تصدیق کول موږ چې وایو موږ ایمان راوړی دی معنی چې موږ تصدیق کړی دی الله د الله د رسول د هغه د کتاب د ملایکو دین سره چې کومې خبرې تعلق ساتي رښتینې هم ګڼلی دا خبره موږ رښتینې ګڼو نو دا مطلب دی د ایمان په عربۍ ژبه کې په شریعت کې بیا ایمان چې دی هغه په ژبه باندې وینا ده په زړه کې عقیده ده او په اندامونو باندې عمل دی دا درې خبرې دي یعنې موږ په خوله باندې وایو لا اله الا الله او په زړه کې هم دغه عقیده ده او په اندامونو باندې موږ عمل کوو دې دریو کې چې ریته یو لرې کو که نه نو ستا ایمان لاړ دړې وړې شو یو سړی دا وایي چې زه عمل هم کوم او زه په ژبه وینا هم کوم خو د زړه نه نه منم نو دی بیا منافق شو مدینی منافقان داسې نه ظاهره کې خو هغوی ایمان راوړو اعمال هم باز کول مشکل څه کې و زړه کې نه منم ښه یو سړی و چې زړه کې منم چې الله هم شتي آخرت هم دی پیغمبر هم دی کتابونه په ژبه یې نه وی اقرار یې نه کو او عمل نه کو دا خو بیا د فرعون مرض شو په ده کې فرعون الله وی په زړه کې منله چې حقیقي معبود هغه یو الله دی او دې ته خو پته و چې دی نه دی که نه ته خو په خپله پته و که بل چاته پته نه و نو ګوره په زړه کې مني خو د زړه منلو خو د دې د لاسه خو هغه مسلمان نه شو که نه مسلمان شو نو ایمان کې دا درې خبرې څه دي دا لازم دي بله دا ورسره یاده کړئ ایمان کمیږي زیاتیږي زیاتیږي په دیندارۍ سره کمیږي په بېدینۍ سره د دې به خپل خپل دلایل په خپلو خپلو ځایونو کې راشي وایي دوی ایمان لري په غیبو باندې معنی دا چې تصدیق کوي د غیبو مؤمنانو ایمان ګوره صرف په دې نه دی چې یو شی به محسوسوي یو ایمان یې پرې دی نه دوی په غیب هم ایمان لري او غیب په عربۍ کې څه ته وایي د بندګانو نه چې غیب شوي دوی محسوسوي نه عقل ورته نه رسي او د دوی په ایمان دی دې ته وایي غیب په غیبو باندې ایمان یعنی الله باندې زموږ ایمان دی لیدلی هم دی په ملایکو زموږ ایمان دی لیدلی هم دی تېر شوي چې څومره کتابونه یې زموږ په ایمان دی په رسولانو زموږ ایمان دی په آخرت باندې زموږ ایمان دی په جنت زموږ ایمان دی په جهنم زموږ ایمان دی په تقدیر باندې زموږ ایمان دی وکل ذلک غیبون او دا ټول غیب دی په قبر کې څه کي برزخ کې څه کي دا ټول غیب دی نو په دې باندې د مؤمنانو څه دی ایمان دی که هغه دوی لیدلی دی که دوی نه دی لیدلی که دوی په پوه شوي دي که دوی په نه دي پوه شوي خو چې الله او د الله د رسول طرف نه خبر راله دوی مني
اوس په ایمان کې خو ډېرې خبرې دي، خو د غیبو دا خبره ته الله ولې ځان له ذکر کړه؟ وجه دا ده چې په غیبو ایمان راوړه ډېر ګران کار دی. محسوس شي باندې ایمان راوړه، یا چې ته اینې یا ته په خپلو غوږونو اورې لګې په دې ایمان راوړه، دا خو کافر هم مني. د اسمان رنګ شین دی، کافر مني که نه مني؟ ولې مني؟ هینې. او شپه چې دی توری، نور چې راوخیږي رڼا شي، هر څه موږ اینو، خو د ایمان پته هله لګي چې یو خبره تا لیدلې نه وي او الله یې وکړي او ستا په ایمان وي. دغه ځای کې فرق راغی. او که چېرته هره خبره الله موږ ته ښکاره کولې نو بیا امتحان نه کېدو، بیا خو کافرانو هم د هر سره سره منل، خو فرق زمونږ او د هغوی په دې ځای کې راغی چې هغوی صرف هغه څه مني چې مخامخ یې اینې یا یې محسوسوي یا اوري. او موږ وایو چې د رب د طرف نه چې څه راغلي دي زموږ په ایمان دی، که موږ لیدلي دي که موږ نه دي، که موږ محسوس کړي دي او که موږ نه دي، که زموږ عقل ورته رسي او که نه رسي ورته، زموږ په ایمان دی. زه به درته یو روایت یا دوه روایتونه ذکر کوم، او په دې یو کې ډېره لویه خوشخبري ده زموږ دپاره. الله اکبر. دا حدیث امام طبرانی، امام حاکم، امام ذهبي راوړی دی، امام بخاري هم راوړی دی. هغه یو بل کتاب دی خلق و افعال العباد، پای کې راوړی دی او دې ته غوږ کښېږدئ. ابو جمعه الانصاري وایي رضی الله عنه، دا تسول پرې به دا نوم اورېدلی، کله د علم په مجالسو کې کښېنئ نو څه نه څه به واورئ. هغه وایي موږ د رسول صلی الله علیه وسلم سره ناست وو، او معاذ بن جبل هم وایي موږ لس کسان. نو موږ رسول صلی الله علیه وسلم ته وایي چې هل من احد اعظم منا اجرا، یا رسول الله په دې امت کې داسې څوک شته چې زموږ نه زیات اجر به ورته میلاویږي؟ آمنا بک واتبعناک، موږ په تاسو ایمان راوړی، ستاسو تابعداري هم کړې. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي تاسو به ایمان ولې نه راوړئ او د الله رسول ستاسو په منځ کې دی او وحی د اسمان نه روانه ده؟ بل قوم یأتون من بعدکم، ستاسو نه بعد یو قوم را روان دی، یأتیهم کتاب بین لوحین، هغوی ته به دا قرآن د دوو ګوتو په منځ کې میلاویږي. قرآن به ورته د دوو ګوتو په منځ کې میلاویږي. فیؤمنون به ویعملون بما فيه، هغوی به په ایمان راوړي، هغوی به په عمل کوي. اولئک اعظم منکم اجرا، د هغوی اجر ستاسو نه ډېر دی، ځکه چې هغوی زه نه یم لیدلی. هغوی ته خو قرآن په دوو ګوتو کې میلاو شو، په غیبو ایمان دی. هغوی رسول نه دی لیدلی، هغوی د وحی د نازلېدو هغه زمانه نه دی لیدلی، نه هغه زمانه کې وو. رسول صلی الله علیه وسلم الله به هغوی له ډېر لوی اجر ورکوي. دا زموږ ټولو لپاره ډېر د خوشحالۍ حدیث دی. یو بل حدیث کې داسې راځي هسې د مؤمنانو دا صفت چې د دوی په غیب و ایمان دی، او دا روایت امام ابن ابي حاتم راوړی دی د یو زنانه نه چې د هغې نوم دی طویله بنت اسلم. هغه وایي دا بنو حارثه جومات چې کوم دی، کوم کې چې قبله بدله شوې ده، یا صحابه کرامو په منځه په دوران کې بلې قبلې ته مخ اړولی، وایي د ماسپښین لمونځو که د مازدیګرې و خو یې زه مومه جومات کې، یعنې زنانه به هم جومات ته منځله تلي، دا مې ورغلې ده. نو وایي موږ بیت المقدس ته مخه کړې ده او مونځ کوو لګیا، موږ وایي 2 رکعته وکړو. ثم جاءنا من يخبرنا، په دې کې یو کس راغی، صرف یو بس، او موږ په دې مانځه کې وو او راته یې دا وویل زما دې په الله قسم وي چې ما د الله د رسول سره مونځ وکړو او قبله اوس د کعبې طرف ته شوې ده. فتحول الرجال مكان النساء والنساء مكان الرجال. نو دغې خبرې سره چې سړي د ښځو زیته شو او ښځې سړو زیته شو، څه مطلب دی؟ هغه اخرنی صف اولنی شو
اولنی اخرنی شو. الله اکبر. فصلینا السجدتین الباقیتین، هغه دوه رکعاته بیا مونږ کعبې ته وکړو. رسول صلی الله علیه وسلم ته خبر ورسېدو چې یا رسول الله د بنو حارثه خاندان چې کوم جومات ته بهګې خو عجیبه قصه وشوه. دوه رکعات هغوی بیت المقدس ته کړي، یو کس پسې ورغی او چې هغه ورته خبره وکړه چې دوی دې طرف ته کړو. رسول صلی الله علیه وسلم اولئک قوم آمنوا بالغیب، دا هغه قوم دی چې دوی په غیبو باندې ایمان دي. په غیبو ایمان دي سي. اولئک قوم آمنوا بالغیب، دا داسې قوم دی چې په غیبو باندې ایمان راوړی دی. الله دې زموږ د ایمانونه ښه ډېر کړي. دویم صفت د دوی ذکر شوی دی ویقیمون الصلاة. الله اکبر. ایمان بالغیب عقیدې مسله ده، ورپسې د څه مسلې ذکر کړي؟ مانځه. او دا خو واضح ده. د اسلام ارکان 5 دي. اولنی رکن کلمه د لا اله الا الله محمد رسول الله منل، هغې عمل، ورپسې و اقامت الصلاة، مونځ قایمول. د مؤمنانو دا طریقه ده. دوی دا مونځ قایمول څه ته وایي؟ ارکان، شروط، واجبات، سنن هر څه برابري. په ارام په سکون سره کوي، صرف بدن حاضر نه، زړه هم حاضر وي. په خپلو وختونو کې کوي، قصدن عمدن لیټ کول پکې نه وي، د خپلې مرضۍ مطابق یې نه کوي. او دغه شان نارینو دپاره اضافي خبره ده. او فرض مونځ کوم ځای کې کوي؟ په جومات کې کوي. نو دا د دوی صفت دی. دویم چې دوی د منځه پابندي کوي، او د منځه مسله انشاءالله تفصیلا را روانه ده. دریم ومما رزقناهم ينفقون، الانفاق فی سبیل الله، د الله په لار کې مال لګوي. الله اکبر. ګوره اوله کې د عقیدې مسله وه. دویم پسې هغه عبادت راغی چې هغه د بدن سره تعلق ساتي. او کوم عبادت دی؟ مونځ دی. اوس هغه عبادت ذکر کوي چې هغه مالی دی، مال لګول. د بدني عبادتو ته بیا هم بعض خلک ډډه کیدي، او غاړه ورته کیدي او خوشحاله ورته وي، خو دا مالي عبادت نه دی. دې کې ډېرو غټو دعوی د دعوو خاوندان پکې خویږي. نو بیا سړی تعجب وکړي چې دا څنګه ایمان شو. کله د پیسو خبر راشي بیا ته ګډوډ شي. الله وی مؤمنان صرف بدني عباداتو پورې نه دي نښتلي، هغوی مالي عبادات هم کوي. او بل دا چې دې سره مکمل د ایمان پته ولګي که نه، چې او دا سړی یقیني په الله مین دی، محبت دی، بدن هم د الله دپاره لګوي، نو مال هم لګوي. یوازې بدن پورې نه دی نښتی، یا یوازې مال پورې نه دی نښتی. اوس ډېر مالداره سړی دی او سخي دی، شتي پکې بعض مونږ لیدلي، مونځ اودس نه کوي، خو د یتیمانانو تپوس کوي، د کونډو کوي، لارې جوړوي، جوماتونه جوړوي، کویان جوړوي، هر څه کې منډې وهي. مونځ نشتی، عقیده نشتی، منهج نشتی، څه پایده؟ مؤمن با عقیده برابری، نو بدنی عبادات بم کوي، مالی عبادات بم کوي، د وس مطابق. د الله رحم دی او کرم دی، د وس مطابق. نو کم څوک بخیلاني هغه دې نه هېرېږي، د وس مطابق خبره ده. په دې کې دننه هر قسمه مال لګول رالو، زکات کوم چې فرض دی، نفلی صدقې، نظرانی او منښتې، څه کفارې شوي، جرمانې شوي، د الله په لار کې صدقه، په بچو باندې مال لګول، دا ورسره یاده کړئ ښه، په بچو مال لګول دا هم ګوره عبادت دی. دې کې به څه کار ونه شي. زه بهر خو مونږ لږ طبیعت هم خرابېږي، په بچو خو به یې ولګوو که نه، نو بعض هغه دي یو بچو یې نه لګوي. کېدای شي څوک زما دا خبره واوري او ما ته دا وایي ته د بچو غم راغلی، مونږ یې په ځان نه لګوو. صرف یو ځای زمونږ خوښ دی، هغه به بینک کې اکاونټ. دغه یې داسې ځغلو که نه، یا چېرته دیوال کې سوړه، یا په ځمکه کې کنده،
یا په بالغ کې یا د قانون لاندې دا سړی ورته حیران شي دومره دې ځان ستړی کو صرف دې دپاره چې د دیوال په سوړه کې وردن نه کړي. نو مال حدیث کې راځي رسول وسلم وایي ته ډېر حقدار یې ته رسول وسلم هغه صحابي ته وایي د ځان نه شروع وکړه د چا نه ځان نه دا ټکی لږ واورئ شروع د چا نه وکړئ ځان یې لګوئ ستا د دې بدن په تا حق دی ولګوه په دې بدن باندې بیا په هغه چا ولګوه چې په چا مال لګول ستا په ذمه دي ویې لګوه په دې ظلم الله اجر درکوي. تاسو چې دلته دا مزدوریانې کوئ که نه او مسافریانې کوئ الله تعالی اجر درکوي خو شرط دا دی چې نیت هم د عبادت وي چې موږ چې دا څه کوو د الله دپاره یې کوو ځکه چې الله موږ ته ویلي دي چې بچي به ساتي ښځه به ساتي مور پلار به ساتي نو که په دې نیت یې کوې نو بیا د الله اجر درکوي نو په دې کې دنه دا ټول رالو. ښه د اسلام په اوله کې صدقه نفلي عبادت چې ته څومره مال ورکوې بیا الله رب العزت په سورة التوبه کې هغه خلک ذکر کړو چې دې خلکو له به زکات ورکوې او چې دومره نصاب ته ستا مال ورسېدو په هغې کې دومره ورکول لازم دي بیا دغه مسله راغله د زکات تفصیل یې راغی دومره به ورکوې داسې به کوې دغه به کوې داسې او په اوله کې د وس مطابق پیسې ورکولو د وس مطابق پیسې ورکولو صدقې وي بیا وروسته الله رب العزت د زکات مسله تفصیلي بیان کړه او زکات لازم کو په هغه چا باندې چې هغوی سره نصاب وي. دې خیال هم دی ومما رزقناهم څه ترجمه ده او د هغه څه نه چې الله وله ورکړي چا ورکړي نو چې الله درکړي دي ته پورې بریک نیسي دا مال خو د الله دی او پاتې چاته دی پاتې هم الله ته دی د الله دی الله ته پاتې دی نو هغه مال چې الله درکړی په هغې کې هم تا نه صبرخه درته وایي ټول مال یې درته هم نه دی ویلی او ته پې بخل کې. والذین یؤمنون بما انزل الیک او هغه خلک دي چې ایمان لري په هغه څه چې نازل شوي دي تا ته یا نازل کړی شوي دي تا ته وما انزل من قبلک او په هغه څه چې نازل کړی شوي دي مخکې ستا نه وبالآخرة هم يوقنون او په آخرت باندې هغوی یقین لري. څو صفات دې صورت کې څو دې آیت کې څو دي درې دوه دا درې والا کې دي چې وضاحتو کې څلور والا بلکل نشي کولی دوه دي دوه بما انزل الیک وما انزل من قبلک نو دا خو یو صفت شو ټول وبالآخرة هم یوقنون او په آخرت ایمان لري دا بل صفت شو نو دلته دوه شو او تیر شوي آیت کې څو درې او دوه پنځه نو دا یاد ساتئ چې د سورې بقرې په اول سر کې د مؤمنانو متقیانو پنځه صفات راغلي دي. والذین یؤمنون بما انزل الیک ایمان لري په هغه څه چې نازل شوي تا ته دا په دې غیبو کې دننه نه راتلو الله وی دوی په غیبو ایمان دی نو چې ایمان دی خو دا خبره به کوم دننه راتله که نه دلته زیات تفصیل بیانېږي. وجه دا ده وجه څه ده وجه دا ده چې یهود و نصارا صرف هغه کتاب مني چې د دوی په نبي راغلی نور نه مني نو چې دا فرق واضح شي د دوی او د هغوی په منځ کې چې دوی ګوره هر آسماني کتاب مني مؤمنان هر آسماني کتاب مني او دا دلالت کوي د هغوی په حقانیت باندې. والذین یؤمنون بما انزل الیک او دا هغه کسان دي چې ایمان لري په هغه څه چې نازل کړی شوي دي تا ته نازل کړی شوي چا نازل کړي الله دا خبره خو ځای په ځای به راشي بله ته څه فایده راووته الله بره دی په عرش او که الله هر ځای کې وي د ذات په اعتبار سره
نو بیا به ویلی چې درکړي دي تا ته نه الله د ذات په اعتبار سره په عرش ته او د علم او د اورېدو د قدرت او د احاطې په لحاظ هر څه کې دی نو ذات یې په عرش ته پاسه رسېږي چې د هغه د شان سره ښایي ښه هغه څه چې نازل کړی شوي دي تا ته هغه څه دي چې نازل کړی شوي دي قرآن او حدیث صرف قرآن نه قرآن او حدیث دلیل په قرآن کې دی سورة النساء کې به راشي وانزل الله عليك الكتاب والحکمه الله نازل کړی دی په تا باندې کتاب او حکمت په اتفاق د مفسرینو سره حکمت چې د حدیثونو ته وایي نو الله نازل کړی دی په تا باندې کتاب او حکمت یعنی قرآن او حدیث اوس دلته الله وایي مؤمنان ایمان لري په هغه څه چې نازل کړی شوي دي تا ته یو سړی منکر دی د حدیثونو نه نو دی منکر شو د څه نه د قرآن د قرآن هم نه مني بل دا چې دې آیت مطابق دی شو دې آیت کې خدا دی چې څه تا ته درغلي دوی مني نو پیغمبر ته خو حدیثونه هم رالیږلی شوي دي بیا څنګه حدیثونه نه مني ها یو سړی دا وایي دا خو تاسو هم وایي چې پلانی حدیث کمزوری دی او هغه داسې اخو موږ سند کې مسله راشي نو چې سند کې کله مشکل راغی نو دا خبره بیا د رسول وسلم شوه نه ورسېدی پې که نه او یو سړی جملتن په حدیثونو پورې مسخرې کوي او حدیثونو نه منکر دی چې بای اصل مسلې ټول قرآن کې د حدیثونه پرېږدي دا منکر د حدیثونو نه دی خو یو سړی تا ته دا وایي حدیثونه مني ایمان یې پرې دی عمل پې کوي بیانوي خو دا پلانی حدیث وایي کمزوری دی سندی برابر نه دی نو چې سندی برابر نشو نو دا خبره د رسول صلی الله علیه وسلم نشوه نو بیا دی منکر د حدیث شو نه منکر د حدیث نه دی وما انزل من قبلک او په هغه څه چې نازل کړی شوي دي مخکې ستا نه په انبیاو باندې ډېر کتابونه رالیږلی شوي دي موږ ته تفصیل صرف د څلورو معلوم دی تورات زبور انجیل او صحف صحیفې د ابراهیم علیه السلام صحیفې د موسی علیه السلام د دې نوم موږ ته راغلی دی نو په دې باندې زموږ مفصل ایمان دی چې موږ دا کتابونه منو سره دی چې نوم یې دا دی هغه نور کتابونه هغه موږ منو اگر که موږ ته نومونه نه دي معلوم ورسره دا خبره یاده کوي د یو کتاب نه انکار د ټولو نه انکار دی د یو پیغمبر نه انکار د ټولو نه انکار دی یو سړی دا وایي والعیاذ بالله زه تورات نه منم نو دی قرآن هم نه مني دغې تورات خو وحي ده یو سړی وایي زه قرآن منم دا نور کتابونه نه منم د قرآن هم نه مني یو سړی وایي زه صرف خپل پیغمبر منم موسی علیه السلام نه منم عیسی علیه السلام نه منم د هغوی هم نه مني ځکه چې هغه هم الله رالیږلي ورسېدی پې که نه وبالآخرة هم يوقنون او په آخرت باندې دوی یقین لري یقین په عربي کې څه ته وایي العلم التام کامل علم لیس فيه ادنى شک چې پای کې د سره شک نه او د دې علم د لاسه دی مجبور شي په عمل باندې دې ته یقین وایي مثال به درکړم تا یو سړی ولیدو چې کور ته د شپې راوړېدو غل دی او تا ولیدو دا خبره څه ده که شک دی یقیني ده علم تا ته میلاو شو او په دې علم کې شک نشتی او دې علم ته مجبوره کړې اوس په عمل باندې په یو کار باندې کار به ته څه کې دفاع به کې د سړی به بندې کور نه به منع کې کور نه به وباسي اوس هم پوه نه شو په یقین باندې پوه شو به نو زموږ په آخرت یقین دی معنی موږ سره ښه پوره علم دی چې او آخرت شتي دا د تفسیری دی کوم تفسیر چې الله او د الله رسول بیان کړی دی ذره برابر پکې شک نشتی هغې مجبوره کړي یو په عمل باندې چې دغه آخرت زموږ برابر شي ورسېدی به که نه په کومه خبره چې نه پوهېږي بیا ماته وایه موږ پې ګوره نه یو پوه چې زه درته بیا وایم وبالآخره قیامت ته یوم الآخره هم ویلی کېږي یا اليوم الآخر ولې لأنه لا یوم بعده ځکه چې دې نه بعد بله ورځ نشته د آخري ورځ ده د دې نه بعد بله ورځ هغه بیا نشته یو مسله یې ده کوي بله په آخرت باندې چې ایمان وویلی شي که نه
نو د الف نه د یا پورې چې د آخرت څومره مسلې ټولې پکې راغلي د مرګ نه واله بیا راپاڅېده حساب کتاب پولیس یې راتله او چې څه دي د ټولې خبرې په دې کې دننه هغه رالي په دې باندې د مؤمنانو څه دی ایمان دی او یقین دی اولئک علی هدى من ربهم دغه کسان په هدایت دي د طرف د رب د دوی نه واولئک هم المفلحون او هم دغه کسان هم دوی کامیاب دي انجام دا دی نتیجه دا دی الله وی دغه پرهیزګاره خلک دا اولیاء الله دا بزرگان دا تقوادار دوی یقینی په هدایت باندې دي او دا هدایت د الله له طرف نه ورته ملاو شوی دی نو دې ځای کې یو دوه خبرې یادې کړه یوه چې هدایت الله نه درکړی والله که ومومي نو دلته الله وایي چې دا هدایت چې دوی ته کوم ملاو شوی دی د الله له طرف نه دی یوه دویمه هغه هدایت ته به هدایت ویلی کېږي چې هغه د الله د طرف نه که موږ د ځان نه اوس یو کار ته ووایو چې دام دینداري ده او دام نیک عمل دی او په دې کې سړی عمل کوي دی په نیغه لار شو او هغه کار د دین نه دی عبادت نه دی نو موږ څنګه دا کار هدایت وګڼو بلکې دا خو ګمراهي د بدعت دی هدایت کم هدایت دی چې الله طرف دی بله فایده پکې یاده که الله وایي اولئک علی هدى من ربهم دا خلک هدایت یافته دي داسې نه دي ویلي وایي دا خلک په هدایت دي یعنی هدایت باندې سواره دي هدایت د دوی په ګرفت کې دی الله ولا مضبوط هدایت ورکړی دی که مضبوط هدایت کم یو دی د الله طرف دا خو واضح دی نه چې د مرګ پورې پې سړی پاتې شي چې دا صفات په چا کي الله هغوی ته دغه هدایت نصیب کړی د مرګ پورې به په دي بیا خبره په دي چې ختمه نه شو د مرګ نه بعد بیا کوم هدایت دی وختي ما ذکر آخرت کې کوم هدایت دی د جنت لار خو بیا به ورته الله د جنت لار هلته وښي واولئک هم المفلحون او دا خلک هم دوی کامیاب دي ها واولئک هم المفلحون او دا خلک هم دوی کامیاب دي د هم دوی ته پکې څه ضرورت و بیا چې وی د دې دپاره چې صرف دا خلک کامیاب دي د دوی نه علاوه ټول تاوانیان دي دا خبره یاده کړه یا د تاکید دپاره چې دا یقیني بېشکه خبره چې دا خلک کامیاب دي المفلح فلاح په عربۍ کې کامیابۍ ته وایي کامیابی د دنیا او کامیابی د آخرت د دې خلکو په نصیب ده دا خبره چا وکړه الله وکړه ما او تا نه ده کړې نه بل چا کړې ده چې دا صفات په چا کې دا خلک یقیني الله وایي هم دوی کامیاب دي د دوی نه علاوه ټول تاوانیان دي اگر که هغه کروڑپتیان لکپتیان دي اگر که د هغوی جایداد ډېر دي اگر که هغه نومونه یې غټ دي او منصبونه یې غټ دي په دې باندې څوک نه کامیابي کامیابي د دنیا او د آخرت هغه په دې صفاتو کې د کوم چې دلته بیان شو سورة العمران کې به راشي الله وایي فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز څوک چې د اور نه واړولی شو او جنت ته ورننوتو دا سړی الله وایي کامیاب دی نو کامیابي دلته بله فایده راووته چې موږ به هغه خبرې ته کامیابي وایو چې الله ورته کامیابي ویلې معیار د کامیابۍ دا به موږ د الله د خبرو نه اخلو ورسېدی پې که نه زما او ستا د ذهن خبره نه ده موږ خو کامیاب هغه چاته وایو چې دو چته بلډینګ یي که نه او جایداد یې ډېري پیسې ورسره ډېري موږ خو بس دغه بس څه چې دي د په نصیب دي دا کامیابي دنیوي ده او عارضي ده اصل کامیابی چې کومه ده هغه کامیابي ده چې الله ورته کامیابي ویلي او هغه دا کامیابي ده واولئک هم المفلحون او هم دا خلک هم دوی کامیاب دي سبب انشاءالله د شپږم نمبر آیت نه شروع کوو او پای کې به د کافرانو باش شروع کیږي او اوس به موږ ورو کوشش کوو چې لږ روان شو چې څومره
روان سبق ویلی شو وایو به کم ځای کې تفصیل ته او تفسیر ته او وضاحت ته ضرورت راتو هلته به لږ ډېر وضاحت کوو. کم ملګري چې موږ سره کینی هر کال، زه د هغوی نه دا تپوس کوم تاسو چې ما سره ترجمه او تفسیر اورئ پوهېدو کې درته اسانتیا ده که مشکل دی؟ اسانتیا ده. دا برکت دی په دې مجالسو کې د ناستې. ته چې ما له دې څه ډایرکټ جواب راکړې که نه او داسې روان پې پوهېږي نو دا په دې مجالسو کې د ناستې برکت دی. ځکه موږ بار بار وایو کښېنئ د علم په مجالسو کې کښېنئ او کښېنئ. کم ملګری رور یا خور چې اول پر دا درسونه اوري غریب په سوچ کې دی چې دا پلانې ټکی څه ووې او دا ټکی څه ووې او دغه ټکی څه ووې. ورو ورو به د دم وخت لګي خو د دې مجالسو سره ځان تړلی وساتئ هر څه به راته صحیح اساني. الله رب العزت چې موږ ته کامیابي د دنیا او د آخرت نصیب کړي. هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.